سلام ګران اوریدونکو، د نن څو تازه او مهمه خبرونو ته ښه راغلاست. جمعه خان فاتح او وسلوال ځانګړو ځواکونو ته تسلیم شول. حکومت ویلي چې د بدخشان ځایي قومندان جمعه خان فاتح او اړوند وسلوال ځانګړو ځواکونو ته تسلیم شوي دي. سرچینې وایي چې ځانګړو ځواکونو د جمعه خان او د هغه په ملګرو هلته عملیات پیل کړل چې نوموړي او کسانو حکومت ته له درنو او اضافي وسلو له سپارلو انکار وکړ. ویل کېږي چې هغه په الوتکه کې کابل ته انتقال شوی. کابل کې بمي چاودنې 52 کسان ټپیان کړي دي. د معلوماتو له مخې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې او 55 دقیقې د کابل ښار د 13مې حوزې اړوند دشت برچي سیمه کې شمع هدایت خصوصي ښوونځي ته څیرمه د لاسي بم چاودنه شوې ده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې په دې پیښه کې تر 250 ډیر کسان ټپیان شوي، خو تر اوسه د چا د وژل کېدلو راپور نه دی ورکړل شوی. ټپیان د علي جناح، امام زمان، عالمي او ایمرجنسي روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د پیښې د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې لاسي بم د ښوونځي له زده کوونکو سره و چې د هغه په لاس کې چاودنه کړې ده. د ټپیانو وروستی شمېر لا نه دی تایید شوی او ښایي بدلون وکړي. جنرال سمیع سادات وایي خلیلزاد جاسوس او وطن پلورونکی دی. د متحده جبهې مشر جنرال سمیع سادات هغه ویډیویي کلپ چې زلمي خلیلزاد پکې جاسوس او وطن پلورونکی یادوي د اګست 15 په مناسبت ټولنیزو رسنیو کې بیا راپورته شوی دی. سمیع سادات چې اوس مهال په امریکا کې اوسېږي وایي ژوند پلانونه او کار له خلیلزاد سره توپیر لري او په وینا د ټول عمر د افغانستان لپاره جګړه کړې ده. زلمی خلیلزاد افغانستان لپاره د امریکا د سولې استازی و چې دوحه کې طالبانو سره د سولې تړون وکړ او په پایله کې جمهوریت نظام د 2023 زیږدیز کال د اګست په 15 نیټه سقوط شو. نوموړی له دې وړاندې هم د سولې پروسې د ناسم مدیریت له امله د افغانانو له غوسې او نیوکو سره مخ شوی او حتی په عامه لارو کې هم افغانانو پړ ګڼلی چې هیواد یې پلورلی دی. ایران د هر امریکایي وګړي د وژلو پر سر د $10,000 د ورکړې اعلان وکړ. د ایران د پوځ لوی درسیز امیر حاتمي ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې چې ګواکې ډېر ژر به هرمستنګی د امریکا د خاورې په توګه اعلان کړي یوازې یوه ټوکه ده. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي و چې هرمستنګی په بشپړه توګه د امریکا تر کنټرول لاندې دی او ډېر ژر به یې د خپلې خاورې په توګه اعلان کړي. امیر حاتمي پرون یکشنبه په تهران کې بې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي سرتیرو د وژلو یا نیولو لپاره د $10,000 جایزې اعلان هم کړی. د نوموړي په خبره هر هغه کس ته به $10,000 جایزه ورکړل شي چې یو امریکایي سرتیری ووژني یا یې ونیسي او د ایران پوځ ته یې وسپاري. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد ویلي کابل د هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د خبرو له لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره هڅه کوي. ښاغلي مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي د چین ترڅنګ قطر، متحده عربي امارات او ترکیه هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته مسایلو د حل لپاره هڅې کړي دي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت د جګړې غوښتونکی نه دی او د خبرو اترو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته مسایلو پر حل باور لري. ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا د هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافونو د حل او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هڅه کوي. جرمني کې د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد لاریون ترسره شو. د جرمني په پلازمینه برلین کې لسګونه افغانانو او د بشري حقونو فعالانو د آلمان حکومت له لوري د افغان کډوالو د بیرته ایستلو یعنې ډیپورټ د پریکړو پر ضد پراخ لاریون کړی دی. په دغه لاریون کې ګډونوالو د افغانستان ملي بیرغونه او بیلابیل شعارونه لکه افغانستان امن نه دی، حمایت غواړو نه ایستنه او د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنې لیږدولې وې. د لاریون تنظیمونکو او ویناوالو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ویرې، جګړې او تعقیب خطرونه لا هم پر ځای دي او آلمان باید د هغو کسانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي چې له خطره تښتېدلي دي. رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له BBC سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې ولایتونو ته سفرونه نه کوي ځکه د تفریح پر ځای د خلکو د ستونزو له حل څخه خوند اخلي. نوموړي ویلي ولایتونو ته د سیاحت او تفریح لپاره نه ځي او خپل ډیری وخت د کاري مسؤلیتونو ترسره کولو ته ځانګړی کړی دی. رئیس الوزرا ویلي خپلې ورځنۍ چارې د یوه مهالویش له مخې پر مخ وړي او تر ناوخته شپې پورې په خپل کاري دفتر کې پاتې کیږي. هغه دغه راز ویلي د هیواد له حالاتو د خبرېدلو لپاره د ریاست الوزرا د
د دفتر له لارې راپورونه ترلاسه کوي او د ستونزو د حل لپاره لازمې سپارښتنې کوي. ملا محمد حسن اخوند ویلي له ټلیفون څخه ډیره استفاده نه کوي، خو له رسمي کاري وخت وروسته د بیړنۍ حالاتو د معلومولو لپاره له یوه ساده ټلیفون څخه ګټه اخلي. اردوغان و اسرائیل سیمه کې د جګړې اور تازه کولو هڅه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ایران د جګړې په اړه ویلي چې هیواد یې په سیمه کې د جګړې پلوی نه دی او له سولې ملاتړ کوي. اردوغان له الجزیرې سره په خبرو کې ویلي اسرائیل د دغې جګړې د پیل اصلي لامل او لوبغاړی دی. د نوموړي په وینا اسرائیل تل په جګړه کې ښکیلو لورو ته د جګړې د دوام هڅونه کړې او پوځي انتخاب ته یې لومړیتوب ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر ویلي په سیمه کې د اسرائیل د جګړه مارۍ له امله نور هیوادونو ته هم درانه زیانونه اوښتي دي. ایران وايي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه پریکړه نه ده شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي وايي تهران لا هم د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه وروستۍ پریکړې ته نه دی رسېدلی، خو د نوموړي په وینا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل باید د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو او دوه اړخیزې همکارۍ د دوام او پیاوړتیا لپاره خنډ ونه ګرځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي واک ته د طالبانو واک د بیرته رسېدلو د 5مې کلیزې په مناسبت ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع یوه حقوقي او سیاسي مسله ده او تهران به له وروستۍ ارزونې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. خو نوموړي پر ورته مهال ټینګار وکړ چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندل باید د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د دوام او پیاوړتیا مخه ونه نیسي. بقایي د یکشنبې په ورځ د زمري په 26مه په یوه خبري غونډه کې ویل ایران او افغانستان د دوو ګاونډي او مسلمان هیوادونو په توګه ډیر تاریخي او فرهنګي مشترکات لري او دواړه لوري باید په خپلو تعاملاتو کې د یو بل اندېښنې په پام کې ونیسي او له بېلابېلو اقتصادي او سوداګریزو ظرفیتونو استفاده وکړي. ډونالډ ټرمپ عمان ته ګواښ کړی چې که د هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو هڅو پر وړاندې خنډ رامنځته کړي نو امریکا به یې بمبار کړي. ټرمپ دغه څرګندونې داسې مهال له فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره کړي چې د جګړې پای ته رسولو او وروستۍ هوکړې ته د رسېدلو لپاره د ایران او امریکا ترمنځ د 60 ورځني اوربند هوکړې موده نن پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې ایران د هرمز تنګي پرانیستلو په اړه له عمان سره په خبرو بوخت دی. د راپورونو له مخې ټرمپ له دې مخکې هم د هرمز تنګي د مدیریت په اړه د ایران او عمان د یوې طرحې مخالفت کړی و. ویلي و چې هرمز تنګی نړیوالې اوبه دي او د هیڅ هیواد تر کنټرول لاندې باید نه وي. نوموړي هغه وخت هم عمان ته ګواښ کړی و چې که په دې برخه کې له امریکا سره همکاري ونه کړي نو له پوځي اقدام سره به مخ شي.